بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولګټو وزارت تخنیکی مرستیال محترم مولوی عبدالکریم فاتح، د ټولګټو وزارت ویان محترم محمد اشرف حقشناس، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مولوی نعیم الحق اقانی هراتی، د وزارت رئیس صاحبانو او رسنیو استازو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د نن خبری ناسته خراغلاست. امروز وزارت فواید عامه دستاوردها و فعالیت‌های خود را ارائه می‌دارند که در آغاز محترم معین صاحب صحبت دارند و تعقیبشان محترم حقشناس صاحب و بعدا امضای قرارداد و داخل به سوالات خبرنگارای محترم می‌پردازیم. قبل از اینکه محترم معین صاحب صحبت‌های خود را ارائه کنند، از قاری صاحب حنیف خواهش می‌کنیم تا با تلاوت آیت از کلام الله مجید برنامه امروز را منور سازند. محترم حنیف صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظیم. محترم حنیف صاحب جهان سپاس. و حال از محترم معین صاحب احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبت‌های خود را ارائه نمایند. محترم معین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية. صدق الله العظيم. عزتمندو حاضرینو او سامعینو، خوښ او خوشحاله یو چې نن موږ تاسې په داسې یو مجلس کې راټول شوي یو چې د خپل وطن د آبادۍ او د پرمختګ په منظور باندې خبره کوو. لله الحمد. پس د تقریبا نیمې پیړۍ نه موږ تاسې ته رب ذوالجلال د خپل وطن د آبادۍ موقع را نصیب کړه چې د الله تعالی نه ډېر شکرګزاره یو او د الله تعالی نه په دې رابطه د توفیق غوښتونکي یو. زه تاسې ته او د تاسې له لارې ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې لله الحمد موږ او تاسې نن سبا داسې یو نظام لرو چې هغه په ډېرو قربانیو سره منځته راغلی دی او د نظام مشرانو په دې لاره کې د خپل عمر اکثره زندگی په ډېرو سختو تکالیفو او مشکلاتو کې د دغه نظام په خاطر تیره کړې ده. نو هیوادوال د ټول مطمئن وي چې دغه مشران چې نن سبا په دو نظام کې کار کوي، دا به نه وطن ته، نه هیواد وطنوالو ته او نه مذهب ته انشاءالله هیڅ نوع خیانت او غدر نه کوي. ځکه دغه نظام په ډېرو لویو قربانیو راغلی، په داسې قربانیو راغلی چې د هر افغان او خصوص کې د هر مشر د دې نظام د کوره څخه قربانۍ کې شوي. لہذا په هیڅ قیمت به دغه نظام ته د خیانت او د نفاق زمینه نشي مساعده.
که څه هم زموږ او تاسې مخالفین او کفري ګوندونه هغه کوشش د دې کوي چې یو قسم نه یو قسم مشکلات راته جوړ کړي، خو لله الحمد هغه 100 کلنه دوره چې هغه د ډېرو مشکلاتو دوره وه، په هغه وخت کې هم دوی د ډېرو نفاقونو او اختلافاتو د امارت مابین کې کوشش وکړو، خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. نو دا چې په هغه وخت کې د ډېر مشکلات متوجه وو، دغو مشکلاتو سره سره د دوی کوششونو نتیجه ورنه کړه. نن سبا به تاسې مطمئن شئ چې هیڅ قسم نتیجه نه وي د دوی دپاره، او نظام به تر پخوا نور هم واحد او متفق او د پرمختګ په حال کې وي. نور مو وخت نه ضایع کوو، راځو خپل مطلب ته. د افغانستان د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت سږ کال لله الحمد ډېر پرمختګونه لرلي دي چې هیوادوال یې د جریان نه خبر دي، ځکه د موږ پروژې هغه پروژې دي چې هغه عامې لارې دي، او په عامو لارو باندې عام هیوادوال ځي او راځي، ټولو ته واضح دي چې څومره کار شوی، په څومره ځایو کې شوی دی. نو دا څه داسې یو خبره نه ده چې هغه صرف موږ د ژبې په سر وکړو، په حقیقت کې وجود ونه لري، بلکې دا پروژې داسې پروژې دي چې هغه ټولو هیوادوالو کتلي دي او لیدلي دي، او د دې په خاطر چې هیوادوال ښه مطمئن شي، یو ځل بیا دوی ته یو مختصر معلومات وړاندې کوو د دوی د اطمینان او خوشحالتیا په خاطر. د ټولګټو وزارت سږ کال د کابل کندهار لویه لاره چې تقریبا 430 کیلومتره سږ کال جوړه کړې ده. اول لیر او دویم لیر اسپالت اچول شوی دی، دریم لیر اسپالت به په راتلونکي کال کې انشاءالله تکمیل شي. همدغسې زموږ او تاسې د هیواد یوه بله مهمه لاره چې د سالنګونو لاره ده، هغه هم د ټولګټو وزارت سږ کال کوم اندازه چې په پلان کې نیولې وه هغه یې په ښه کیفیت سره سرته ورسوله. او داسې د کندهار روزګان عمومي سړک، البته کندهار روزګان د اوس دپاره ورته ویلی شو، په اصل کې دا پروژه چې ده دا د کندهار نه تر حیرتان پورې ده. دا یو بل دهلیز دی چې د حیرتان نه به ځي تر کندهار، بالاخره سپین بولدک ته به رسیږي. د شمال او جنوب یو دهلیز دی. اوس دپاره کار چې روان دی هغه د کندهار نه تر روزګانه، د روزګانه د راوته پورې روان دی. آینده کال کې به انشاءالله امید شته چې د مزار او حیرتان په طرف باندې هم کارونه شروع شي. د دغه پروژې هم تقریبا 40 سلنه فزیکي کار یې مخته تللی دی او نور هم جریان لري، د معدن مقابل کې ده. او همدغسې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله په امر باندې سږ کال موږ د کابل نه بیا تر کندهار او هرات پورې د 14 بابا مساجدو کار شروع کړی دی چې هغه هم بعضې تکمیل په حالت کې دي او بعضې چې دی هغه چې کار یې ناوخته شروع شوی د 100% کار پیشرفت دی، تکمیل به انشاءالله په آینده کال کې وشي. همدغسې د موجوده کال چې 1403 کال دی، د دې په آخرو کې چې موږ یو تعداد نوې پروژې هغه شروع کړي دي. د هغو لیست دا دی چې یو د کابل غزني دویم لاین دی. چون کابل کندهار سړک خو که څه هم اوس جوړ شو، خو لیکن په هغه سړک باندې بیرابار او ازدحام د موټرو دومره زیات دی چې هغه د وجې نه کله کله حادثات ترافیکي رامنځته کیږي، ځکه چې بیرابار پې زیات دی. نو د دې په خاطر باندې د امارت مشرتابه تصمیم ونیوه چې دویم لاین جوړ شي، د دې په خاطر چې هیوادوالو ته اساني جوړه شي او د ترافیکي حادثاتو مخه ونیول شي. چې د فی الحال دپاره یې شروع شوې ده د کابل نه تر غزني پورې. د کابل نه د میدان وردګو د ټوپ تر ساحې پورې چې د چک ولسوالۍ دورایي ده تر هغو ځای پورې تقریبا 49 کیلومتره کېږي. په 2 لاټو کې قرارداد شوی دی چې کار یې هم په دواړو لاټو کې جریان لري. او د غزني د طرفه هم شرکت منتخب شوی دی
چې انشاءالله د موسم په ښه کېدو سره به دغه خوا نه هم کار پې شروع شي. همداسې بله پروژه د کابل جلال آباد وه چې د کابل جلال آباد هم هغه زوړ سړک د ډېرو مشکلاتو او حادثاتو سره مخ کېدو، ځکه یو طرف ته یې غر و چې د هغې غره نه به وخت ناوخت کله اوبه د باران راووتې، لاره به بنده کړه، کله به ډبرې را ورغړېدې، سړک به بند کړو، خلکو ته به تاوان پېښ کړو. لاندې طرف ته یې رود دی، هغه ته به کله وخت موټر هغه کېدل لوېدل. نو په دې خاطر هغه هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ و. مشرتابه تصمیم ونیو چې باید دویم لاین ورته جوړ کړو، داسې لاین چې هغه د دغه مشکلاتو نه خلاص وي، چې په هغو لاین باندې هم کار شروع شوی، هم د کابل د خوا نه او هم د جلال آباد د خوا نه. انشاءالله امید شته چې هغه به هم په زر او په عاجل صورت کې جوړ شي، چې د هغو او د کابل غزني د دواړو بودیجه د ټول پلازې نه تمویلیږي. هم د کابل غزني او هم د کابل جلال آباد د دواړو د دویم لاینونه چې دي د دې بودیجه چې ده د ټول پلازې د طریقه تمویلیږي. بله پروژه چې ده هغه د هرات چشتی شریف سړک دی. البته د هرات غور به ورته ووایو. موږ په تصمیم کې دا دی چې د هرات نه تر غوره پورې د سړک جوړ شي، خو اوس یې اول لاټ چې دی هغه د هرات نه تر چشتی شریف پورې د 10 کیلومتره په اندازه کې په 1.5 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې د معدن مقابل کې کار شروع شوی دی. او بله پروژه د موږ هغه دشت ارچي کندوز کې ده. د دشت ارچي کندوز د پاته 60 کیلومتره سړک د رغونې کار د څه باندې 498.6 میلیون افغانیو په ارزښت جریان لري. همداسې د کندهار سپین بولدک دوهم لاین دوهم لاټ د 9.8 کیلومتره سړک د رغونې چارې جریان لري. همداسې د کونړ ولایت کې په د اخرو کې دوه پلونه چې یو د زړي بابا پل دی چې هغه د سرکاړو ولسوالۍ کې دی، او بل د پل پشت په نامه دی چې د دې دواړو کارونه هم جریان لري. کارونه یې اوس کې شروع شوي دي، چون په د اوس موسم کې د رودونو اوبه کمې وي، د پلونو د جوړولو ښه زمینه وي، او وروسته کې بیا په اوړي کې یا په پسرلي کې اوبه زیاتېږي. نو په دې خاطر هغه موږ د مني پر رسېدو سره کارونه هم شروع کړي دي. همدغسې د ټولګټو وزارت د شاوخوا 914 میلیونو افغانیو په ارزښت له 2 شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر د 1.8 کیلومتره نښلوونکي سړک د رغولو تړونونه لاسلیک کړل، چې رغنیزې چارې به یې د 14 میاشتو په موده کې بشپړې شي. دا هغه پروژې وې چې د معاینت تخنیکي مربوط وې. او اوس راځو هغه پروژو ته چې هغه د معاینت حفظ و مراقبت د وزارت مربوط جوړیږي. د هغو نه یو چې دی هغه د واورې پاکول دي. د معاینت حفظ و مراقبت له وظایفو څخه یوه وظیفه دا ده چې دی په ژمي کې هغه نقاط چې هغه د واورې د وجې نه بندیږي د هغو دپاره دی امادګي ونیسي او واورې په اسرع وخت کې هغه پاکې کړه، تر څو چې خلکو ته تکلیف جوړ نشي او لارې بندې نشي. ټولګټو وزارت سږ کال د ژمي په موسم کې د سلنګونو او ماهیپر په ګډون د هېواد په 302 زیانمنونکو سیمو کې د څه باندې 7572 کیلومتره سړکونو څخه د واورې پاکولو پلان لري، چې انشاءالله تر اوسه پورې ډېر ښه په کامیابۍ سره روان دی، او په څومره وختونه چې شوي دي ډېر په عاجله طریقه سره هغه لارې بېرته صفا شوي او هېواد ته هېوادوالو ته کوم تکالیف نه دي پېښ شوي. همدغسې د حفظ و مراقبت د معاینت د ټولګټو د وزارت خپلې پروژې چې حفظ و مراقبتي پروژې دي، سږ کال یې 42 پروژې په ټول هېواد کې په بېلابېلو سیمو کې هغه تر کار لاندې دي او په جریان کې دي. همدغسې د ټولګټو وزارت یو بل معاینت چې معاینت خط آهن یا د اوسپنیزې کرښې معاینت دی، د هغو پروژې هم په اخرو کې کومې پروژې شروع شوي دي. سږ کال د هرات کندهار د 919.5 کیلومتره اوسپنیزې کرښې د تفصیلي ډیزاین اړوند 15 تړونونه د شاوخوا 240 میلیونو افغانیو په ارزښت له 5 شرکتونو سره لاسلیک شول، چې د 8 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. او بل د خواب هرات اوسپنیزې کرښې د 4مې قطعې د لومړۍ برخې رغدیزې چارې د 80% فزیکي پرمختګ په لرلو سره
په چټکۍ سره جریان لري. همداسې موږ تاسې په افغانستان کې د افغانستان یو حلقوي سړک لرو چې هغه د اقتصاد په بنا باندې د اقتصاد له نظره ډیر مهم سړک دی چې د هغو سړک اوس د بادغیس ولایت په ساحو کې یو څه ساحه پاتې ده چې هغه تقریبا 233 کیلومتره جوړیږي. هغه بیا په 15 لاټو سره تقسیم شوی. دغه 15 لاټو نه یو 2 لاټه چې د مخکې قرارداد شوي وو، خو لیکن د بودیجې د نشتون د وجې نه هغه ولاړ دی. د 2 لاټو سروي ډیزاین یې سږ کال ترتیب شوی دی او په یو لاټ کې 25 کیلومتره سړک د رغونې چارې د څه باندې 1.4 میلیارډ افغانیو په ارزښت د پروان ولایت د کورمای ټوکان په بدل کې د نورزي کانفیډنس سړک جوړونې او وداني شرکت سره قرارداد کیږي چې ان شاء الله د دغه مجلس په آخر کې به د هغو شرکت سره موږ تاسو په حضور کې قرارداد لاسلیک کړو. او همدغسې د دغه سړک یوه برخه د یو بل شرکت سره هم قرارداد ته نږدې شوې ده چې هغه د خپلواک کاظمي په نامه یو شرکت دی چې هغو د معدن نه د دغه سړک د رغولو په خاطر معدن اخیستی دی. البته معدن یې تر اوسه تسلیم کړی نه دی څه مسایلو په وجه باندې. نو موږ کوشش کوو چې هغه مسایل یې زر حل شي چې معدن تسلیم کړو. نو موږ به انشاءالله دوی سره بیا د سړک قرارداد هم وکړو. د سړک قرارداد صرف همدغه ته منتظر دی. نور انشاءالله کارونه سره خلاص شوي هرګاه چې د ولایت په موافقه باندې عملي چارې هم پیل کړي په ساحه کې او تقریبا تر ډېره حده پورې کارونه هم شوي دي. خو د قرارداد خبره یې صرف د معدن تسلیمۍ ته منتظر ده. کوشش کوو چې هغه هم په لنډ وخت کې مشکلات حل شي. او نور نو به زه خپل خبرو ته خاتمه ورکم، ملګرو ته به نوبت ورکم. از صحبت‌های محترم معین صاحب جهان سپاس و حال از محترم حقشناس صاحب خواهش میکنیم تا صحبت‌های خود را ارائه نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب معین صاحب، همکاران محترم مرکز اطلاعات و رسانه‌های امارات، همکاران محترم رسانه‌ای، به ادامه صحبت‌های جناب معین صاحب در رابطه به برفاکی زمستانی یک کمی بیشتر معلومات بدم چون موضوع اصلی کنفرانس ما همین موضوع است. قسمی که جناب معین صاحب فرمودن در 302 نقطه آسیب پذیر در 28 ولایت افغانستان ما امسال در حدود 7572 کیلومتر سرک شامل پلان برفاکی نمودیم که صرف بر زمستان است و از این میان 4542 کیلومتر توسط تیم‌های ولایتی وزارت فوایدامه در ولایات مختلف افغانستان پاکاری صورت میگیره. متباقی در ولایاتی که ما در او ولایات مسیرهای برفگیر بیشتر داریم مثل ولایت غزنی، بامیان، غور، دایکندی، بدخشان، پکتیا، نورستان، پنجشیر، پکتیا، تخار، سرپل، لوگر و ولایت میدان وردک. در این ولایات بر علاوه که تیمای ولایتی وزارت فوایدامه مسیرها را پاکاری میکنه، ما 2720 کیلومتر سرک با سکتور خصوصی قرارداد کردیم که مطابق یک طرز العمل با وزارت فوایدامه همکاری میکنن و در جریان فصل زمستان مسیرها را از وجود برف پاکاری میکنن و جایی که مسدود باشه این مسیرها دوباره برای ترافیک باز میشه. در مجموع 10,000 کیلومتر سرک شامل پلان وزارت فوایدامه بر امسال است که یک بخشش ما گفتم بر زمستان است. متباقیش در فصول سال شما میدونید که در فصل بهار باران‌ها در اکثر ولایات می باشه، بعضی مسیرها را سیلابات تخریب میکنه یا مسدود میشه. ما توسط تیم‌های ولایتی وزارت فوایدامه این مسیرها شامل پلان حفظ مراقبتی وزارت فوایدامه است و مسیرها را دوباره پاکاری میکنیم. در این حال در بخش سروی و دیزاین از اینکه فعلا پروژه وزارت فوایدامه در بعضی ولایات افغانستان نظر به سردی هوا متوقف است، ما در مرکز یا تیمایی که در مرکز کار میکنن در حدود 1207 کیلومتر سرک ما تحت سروی و دیزاین قرار دارد فعلا در وزارت فوایدامه که اکثریت سرکا کار سرویش خلاص شده، فعلا در مرحله دیزاین قرار داره که به طور نمونه میتونیم از پروژه واخان یادآوری بکنیم که بیشتر از 300 کیلومتر طول داره، کار سرویش تکمیل شده، فعلا عملا در مرحله دیزاین قرار داره. در این حال
در بعضی ولایت افغانستان بعضی سرک‌ها که نظر به هدایت رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان به وزارت فواید عامه وظیفه سپرده شده است. در حدود 195 کیلومتر سرک در ولایات میدان وردک و پروان، کابل و شمار دیگر ولایت کار سروی و مطالعات امکان سنجی پروژه هم تکمیل شده. همچنان یکی از پلای مهم که در ولایت ارزگان موقعیت داشت، پل گیزاب، که دو ولایت ارزگان و دایکندی را با هم وصل میکرد. در سالهای گذشته این پل نظر به عوامل مختلف تخریب شده بود. خوشبختانه امسال به ارزش 29 میلیون افغانی کاری پل تکمیل شده. فعلا تردد از این پل میان دو ولایت جریان داره. یکی از مسیرهای مهم که بین دو ولایت بود که هموطنان عزیز ما در گذشته از این مسیر عبور میکردن مشکلات داشتن. خوشبختانه کاری پل تکمیل شده. فعلا افتتاح برآورداری سپرده شده است. همچنان در بخش حفظ مراقبت جناب مینسب یاد کردن ما پروژه‌ای را که امسال با وزارت فواید عامه فعلا قرارداد داریم کار میکنیم. در سال 14 اساسی نزدیک به 42 پروژه انکشافی بود که 37 پروژهش از سال گذشته انتقالی بود. 5 پروژه امسال ما جدیدا قرارداد کردیم که آغاز کار دیوار استنادی در امتداد سرک پل خمری دوشی بود و همچنان آغاز کار ترمیم و داغگیری قسمت‌های تخریب شده سرک پل خمری دوشی در این قسمت است و آغاز کار پل پروانه در ولایت هرات است. پل مولاعلی در ولایت سمنگان است و همچنان پل اسپینخور در ولایت ننگرهار است. از جمله پروژه‌ای است که ما فعلا قرارداد کردیم با سکتور خصوصی و کاری پروژه عملا جریان دارد. در قسمت خط آهن جناب مینسب فرمودن امنیت خط آهن وزارت فواید عامه یکی از امنیت‌های مهم وزارت فواید عامه است. ما فعلا شماری از پروژه را که مینسب یادآوری کردن عملا تحت کار داریم و در قسمت از اینکه ما انتقالات خود با کشورهای همسایه داشته باشیم، سفرهای اخیری را که رهبری وزارت فواید عامه با این کشورها داشتن، خوشبختانه دهلیز 4 جانبه‌ای را که ما میان 4 کشور افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و چین داشتیم تفاهم نامه‌اش بر سال 2025 هم تمدید شده که فعلا از این مسیر انتقالات جریان داره. همچنان از 4 بندر فعال افغانستان که بندر حیدتان است، ساقینه است، ترغندی و مسیر خواف هرات است، فعلا از این مسیرها انتقالات عملا جریان داره که در 10 ماه گذشته به امسال در حدود 3.5 میلیون متریک تن از این مسیرها انتقالات صورت گرفته است که 87,297 متریک تنش ترانزیت و صادرات می باشد. تشکر. اگر سوالاتی باشه بعد از امضای قرارداد ان شاء الله جواب میدیم.